سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ درنو زده کوونکو، بیا هم د OPD اکاډمۍ زده کړو ته ښه راغلاست. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به یاستئ. زموږ دا ټولګی چې کوم دی دا د عمومي فزیک ټولګی دی، چې دا ټولګی هم چې کوم دی د ښوونځي دورې لپاره، کانکور آمادګۍ لپاره او د پوهنتون ابتدایي سیمسترونو لپاره ډېر مؤثر او ډېر مفید ټولګی دی، چې دا ټولګی هم تاسو ته د OPD اکاډمۍ لخوا وړاندې کیږي. دا ټولګی چې کوم دی نو دغه ټولګی کې اوس فعلا زموږ دا لومړی څپرکی دی، چې په دې څپرکي کې به موږ په لاندې موضوعاتو باندې بحث کوو. د لومړی څپرکي یا د لومړي فصل کوم درسونه چې دي هغه زه تاسو ته د لیست په ډول یا فهرست په ډول وړاندې کوم، او دا هغه درسونه دي چې موږ به په دې څپرکي کې زده کوو. نو دا څپرکی چې په څو درسونو کې تاسو لپاره وړاندې کیږي هغه به هم تاسو ته واضح شي. لومړی څپرکي کې دا لاندې درسونه چې کوم دي هغه لومړی درس چې کوم دی د فزیک د علم معرفت دی، یعنې موږ دغه لومړي څپرکي کې د فزیک له تعریف څخه خپل موضوعات پیل کوو او د فزیک علم چې کوم دی د هغې معرفي تاسو ته بشپړ ډول سره وړاندې کوو. له هغې وروسته د فزیک علم لنډ شالید دی، یعنې د فزیک علم تاریخچې ته کتنه کوو چې دغه علم کې چا ډېرې لاسته راوړنې درلودلې یا هم کوم عالمانو ډېر خدمت ورته کړی، یعنې په دې باندې بحث کوو. له هغې وروسته اندازهګیري ده چې دا ډېره یوه مهمه، ډېره یوه عامه موضوع ده په فزیک کې، چې دا باید هر هغه څوک چې د کانکور ازموینې لري یا هم د ښوونځي دوره کې غواړي لوړې نمرې ترلاسه کړي، هم غواړي فزیک علم په ښه ډول سره زده کړي، نو اندازهګیري چې کومه ده دا باید دوی په ډېر ښه ډول سره سوي هغه زده وي. نو دا ډېر یو مهم برخه ده چې دې برخه باندې هم موږ تاسو ته درس وړاندې کوو. او بله ډېره مهمه موضوع چې موږ په دې څپرکي کې زده کوو هغه د راونډ اف برخه ده سره د عملیو یې، یعنې موږ لومړی راونډ اف باندې بحث کوو چې راونډ اف څه دی، دې کې کوم موضوعات شته، او وروسته چې موږ راونډ اف پای ته ورسولو له هغې وروسته یې په عملیو باندې بحث کوو، هغه که د جمع عملیې دي، د تفریق عملیې ده، او یا هم د ضرب او تقسیم یعنې څلورګونې عملیې چې کومې په دې برخه کې شاملې دي، نو هغه موږ هم په دې برخه کې زده کوو. نو دا و زموږ د لومړي څپرکي درسونه چې کوم تاسو ته وړاندې کیږي، یعنې دا هغه موضوعات دي چې موږ به د فزیک علم په لومړي څپرکي کې زده کوو، او هیله لرم چې دا موضوع تاسو ځان سره نوټ کړئ، یعنې د فزیک لپاره ځانګړې جلا کتابچه ولرئ. او له هغې وروسته راځو یو عامه معرفي دې برخه کې ترسره کوو، وروسته له هغې هم مخته ځو. نو موږ فزیک چې کوم دی دا عمومي فزیک دی، یعنې دا فزیک عموما د ټولو لپاره دی. هغه زده کوونکی، هغه نفر چې غواړي د کانکور ازموینه ورکړي یا غواړي د کانکور چمتووالي برخه کې ښې نمرې واخلي د فزیک په برخه کې، نو دا درسونه د دوی لپاره دي، یعنې کانکور لپاره. هغه زده کوونکي چې د ښوونځي په دوره کې دي هغه که اووم، اتم، نهم، لسم، یولسم، دولسم ټولګی چې کوم دی یعنې په دې برخو کې دي هغوی لپاره هم دا درسونه بالکل مفید او مؤثر دي، یعنې هغوی هم ګټه ترې اخیستی شي. او هغه زده کوونکي چې د پوهنتون په لومړنیو سیمسترونو کې فزیک لري، هغه که هره برخه وي یا هم په منځنیو سیمسترونو کې وي، نو د هغوی لپاره هم دا فزیک چې کوم دی دا بالکل مؤثر دی، ځکه دا یو جنرال یو عمومي فزیک دی، او هر څوک چې غواړي فزیک علم کې پوهه زیاته شي هغوی دې برخې څخه ګټه اخیستی شي. نو دا وه زموږ د فزیک برخې لومړنی درس د ټولګي معرفت و چې تاسو ته وکړو چې د ټولګي موږ څه زده کوو. په بل درس کې چې زموږ د فزیک عمومي فزیک لومړی درس راځي په عموم کې، هغې کې موږ د فزیک له معرفت او فزیک له تعریف څخه خپل درسونه پیل کوو. هیله لرم چې دا درسونه مو خوښ شي او انشاءالله ډېره ګټه ترې واخلئ.